یوه خبره ده چې سړی یو ځای ته تلو، خو د دې لارې ګډوډه شوې وه، نو د ځنګل په لور روان شو. چې لږ مخکې لاړه، ولیدل چې یو شیر په پنجره کې بند دی. شیر ورته وویل چې ته ما ازاد کړه، زه تا نه خورم. د سړي پرې رحم راغی او ازاد یې کړ. شیر ناڅاپه راټوپ کړو، ورته ویې زه خو به تا خورم. دې سړي ورته ویل چې دا کوم انصاف دی. چې دوی روان شو چې فیصله وکړو. خر له راله هغه ته کیسه وکړه. خر په خندا شو او ویې چې تاسو ټول عمر په موږ باندې کارونه کړي دي، او شیر ته یې ویل چې ویې خوره. سړی ډېر خفه شو. د شیر چې کله سړي حمله کوله، پکې یوه لومبړه راله. سړي لومبړه ته ټوله کیسه وکړه. لومړی یو ساعت سوچ وکړو، او بیا یې یو شیر ته وویل چې دا څنګه کیدی شي چې ته دومره وړه پنجره کې بند شوې؟ دا خو د نه منلو خبره ده. چې ټوله وایي چې او که نه، او پنجره وړه ده او شیر غټ دی. دې خبره باندې شیر مشروطي ښکاره کړه، ویل چې زه دروغ وایم، ګورئ ما ته، زه داسې پنجره کې بند وم. چې څنګه پنجره کې ننوتو، لومړی زر راله او ورپسې بند کړو او کونډۍ وواله، او شیر دوباره پنجره کې ګیر شو. لومړی سړي ته وویل چې نیکي هغه چا سره په کار ده چې څوک په نیکۍ باندې پوهېږي. سړی پوه شو او روان شو، او د لومړي شکریا یې ادا کړه. خو لومړی په دې ډېره خفه وه چې زموږ دا چینل څوک هم نه سبسکرایب کوي.